ورنه چا میسیج د بار څخه کړی ویلې ول ځا شک آشنو بیا ویلې ول اوس می بس دا تر جوړ کړی امور پلار د انجلی ماته نه راکې نو بیا نو اوس زه تعویض وکوم په دې امور پلار چې د انجلی ماته راکې ماته جایزه ده ما ټول کستا په خور چا تعویض وکړي څه چم کوي ستا پر خور یو سړی عاشق شو مې خبرې به نه کوي یا نو پروا نو یې ما کوه ما دخه نه 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 څاس پلار خو دې نه دی ورور ته کستا په خور باندې چا تعویض کوي څه چم کوي مړی کوي و مړی کوي کنه و کوم ته چې د بل په خور کوي هغه څنګه سره څنګه د بل په خور تعویضونه کوي خیر خو به ستا په خور ستا په لور کې چا وکړي که ستا په مور تعویض چا وکړي چې دا رایله کې څنګه بیا دې خوښه ده یا زه جان کوم ښه دی ځان عاشق بولي هغه بل بیا هغه بیا بل دروغجن بولي ما درواغ مه وایه تعویضونه ماویضونه نشته دی اسانه ده ستا به د چا لور یو سړی بل میسیج کړی و باره شه ول مولي صاحب زما د استاد سره ما استاد ستوري زه پره نه وایم هغه مقدسه کیسه وایي نو ما ډېر وخت ورسره تېر کړي نو بیا ولا بل مرکه ورته وکړله د لور نو نیمه نه کرا نو بیا وای په ډېره مې خوا جمعه د سودی دا جایزه ده ما نو څه دي نو و جایزه ده پروا نه لري تا سل کاله دې چا سره کله نه دی کړی ده چا سره دې مستری توپ کړی چا سره چوټي توپ کړی سبا ته مرکه ورته چې ما ته لور کاغې نه کېده ته بیا جشن کنځایم کې دا دې څه چاته وایره ما ستا سره شل کاله تیر دستا پرتګو کړو ما ته راکې بیا دې ډېره معاف دا راکې ما ته څه چم کوي کنه کې در بیا ته خوابه ده ول ما ډیر وخت سره تیر کې زه د شاګرد نو زه ته چوټو ول ما پر مرکه ورته وک مال د الور راکې نه کرا نو دا څنګه سره جایزه ده ای توبه ای ویلې ول تعویض په مور بلار کوم د الور ما ته راکې زه پر عاشق یم ستا مخ وګوره عاشق وګوره عاشق مجنون و د رښتیاو دا لیلا دا کال ورو په ټول ژوند یې لاس نه دی وروړ په ټول ژوند یې لاس نه دی وروړ صحیح سو دا د رښتیاو مجنون دا عاشق انور ګر ټګی ده دو نمبر ده یو شی نسته مجنون خو باغ چې سپي به ولې دی هغه به مچ کوي لازم ده لیلا په کوڅه کې نن تیر سوی د لیلا په کوڅه کې نن تیر سوی لار بوتي ول د غلره حج د زولار سره حج لکه دنده پریږ ده چې حج لاري طواف کوي یا الله د ټول جهان د ګناو می توبه ده د لیلا سمې نه د توبه د لیلا سمې نه د توبه ده په طواف کې وای موږ هغه وسه تعویذونه په کوم ځای شکل ستا مخ وګوره ستا شکل وګوره هغه خاندان پلاردار د لوړ قوم سره تعلق لري ته جد یې ته کمسل یې کمینه یې ذلیل یې رذیل یې هسې د چا پر خاندان به ګوتې ږدې زه تعویذونه کوم بیا به ورسې پر ملایانو تعویذونه کوي املا 15,000 روپۍ چې واخې تعویذ ورکوي دا ملایا به د جهنم په هغه اخره کنده کېږي چې مولوي صاحب ستا په لور که چا تعویذ وکړي ته څه چم کوې د بل لوڼې دی اسانه سولې بس دا نو دا چې نو بیا ټیټ حکومت راشي بس دا یو پیر راولې خاص پر دا غوړه باندې تیرت پوره ورېږدې دا سر ټیم پرې کوي دا رقم پیران شیم بچه هغه نه شیم پلاردار خاندان او کورنۍ نه شیم دا رقم پیران شیم د بل په لوڼو باندې تعویذونه کوه ورسره د پښو خاورې راوړه خاص کر دا په بنګیګړ کې بیخي ډېر کېږي زموږ شیګانې ډېر کوي بس مچ کې بیا اوریجنل هندوان دي هغه یې کوي مسلمانان تقریبا کم دي کوي نو هغه بیا د ټګانو زامن دي هغه ادم ستا داسې درواغ درته وایي پیر له ښځه ورکړه چې ورله پیر نو داسې رنګ دی ښایستې څوڼې ده سپین لنګوټه یې ده داسې ژورې ده ښځې ورته وایي چې دا پلانی سړی کوم یو تعویذ راوکړه پیر ورته ویلی ول و تعویذ در کوم یو شرط لرم و شرط چیش دی شرط دا دی چې زه دا ام ښځه پېژنم ام پیر صاحب پېژنم داسې پیر اقندار والا په رسمیت یې پېژنم په رسمیت چې اوس تیله راشي پر لاس مچه کوي پر لاس او زه لمونځ هم نه وکړم ورته ویلی دی به وکړم زه به زما کور والا پلار کره واستوم ته زما سره شپه تېره که بس بالا به تعویذ درکړم را سړی به ستاسي خدای په نامه کې سوی هغه بل ځای واده ماده وشیان وشو دا مې د پیرانو حال دی صحیح سلو دا پولیس صاحب دا نوراني مسجد الله نه دی وایي دا د پیرانو ډېر خلاف دی زه د هغه پیر خلاف یم چې ستا په لور تعویذونه کوي بیا بل څوک بیا د دا پیر ښه یم چې په تا تعویذونه کوي په تا اوبه وڅښې ستا لور بیا در زه دغه ښه یم ونه غواړې دغه پیر خدای دې در نصیب کړي ښه بس نور سبق خو بس دی یاره بل خبرې مې درته وکړی بس زه به عمل کوشش وکړم تاسو هم د عمل کوشش وکړئ الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې زموږ ژبه زموږ عقیده زموږ فکر زموږ دماغ زموږ زړه را برابر کړي الله دې پر هغه لاره برابر کړي چې الله او د الله د رسول خوښه لاره وي خدای دې د هغه لارې را چپه کړي
چې د الله او د الله د رسول ناخوښه لاره یې خدای پاک دې هدایت راته وکړي ما ته تا ته ګر جهان ته و ګر جهان ته دې الله هدایت وکړي الله دې د مرګ پر حال دا توره نصیب کړي چې موږ مرو دا ووایو لا اله الا الله محمد